په دې ویډیو کې موږ راځو په لاس باندې د بایویریټ ډیټا سیټونو لپاره یا دو مجهوله ډیټا سیټونو لپاره د پیوستون ضریب یا کوریلیشن کوافیشنت محاسبه کوو. او کله چې موږ دو مجهوله یا بایویریټ خبره کوو، معنا دا چې موږ سره د ایکس د هر ډیټا پوینټ لپاره اړونده د وای یو ډیټا پوینټ په لاس کې شته دی. نو مخکې له دې چې د پیوستون ضریب محاسبه کوو، راځو دلته ځینې احصایي موږ ته راکړي دي، په دې باندې ځان پوهوو. نو راځو فرضو چې دلته موږ سره د یو لوی ټولنې څخه د ایکس او وای سمپلونه د پلاس راکړي دي. دلته د ایکس لپاره اوسط راکړل شوی دی او دلته د ایکس لپاره څه شی دی؟ معیاري انحراف یا سیمپل سټینډرډ ډیویشن پلاس راکړی دی. د ایکس لپاره سیمپل مین چې لاس ته راوړل کیږي نو ډیر ساده دی، لیکو چې یو جمعي دوه جمعي دوه جمعي درې او تقسیم پر څلور ډیټا پوینټونه دي څلور. نو جواب په پلاس راشي 8 پر څلور 2. همدارنګه راځو اوس د ایکس لپاره سټینډرډ ډیویشن چې محاسبه کوو، لیکو چې دا مخکې مونږ کړی، اوس به تکرار شي لږ. نو لیکو چې مربع جذر د هر ډیټا پوینټ راخلو او د اوسط څخه توپیر یا واټن لاس راوړو. یو منفي 2 دا به بیا مربع کوو. همدارنګه جمعي 2 منفي 2 دا به مربع شي. جمعي 2 منفي 2 کل مربع. جمعي 3 منفي 2 کل مربع. او دا به ټول تقسیم په څو باندې؟ دا چې سیمپل سټینډرډ ډیویشن دی نو دا په n منفي یو باندې وشو. n څلور دی، دا به مساوي شي له 3 سره. نو اوس راځو دا به 0 شي، دا به 0 شي، دې نه به یو جوړ شي او دې نه هم یو جوړیږي. نو جذر د 2 پر 3 کوم چې تقریبا مساوي دی 0.8 سره. همدارنګه د وای لپاره چې مین یا اوسط لاس راوړل ولیکو چې یو جمعي 2 جمعي 3 جمعي 6 تقسیم پر څلور دا بشي 12 پر څلور کوم چې مساوي کیږي له 3 سره. او په ورته په دې ډول باندې دې ته څه لاس راوړو؟ د وای لپاره سیمپل سټینډرډ ډیویشن یا د نمونې معیاري انحراف لاس راوړو. نو په دې طریقه زو موږ دا ځواب پلاس راکوي چې 2.160. چې دا خبرې مونږ خلاص کړې، اوس راځو ګورو چې مونږ د پیوستون ضریب یا کوریلیشن کوافیشنت څنګه محاسبه کوو. نو دلته مونږ سره د پیوستون ضریب یو فورمول راکړل شوی دی. پیل کې ښایي ډېر لانجمن ښکاره شي، خو که چیرې مونږ په یو دو خبرو باندې سر خلاص کړو نو دا لږ مونږ ته اسانه کیدی شي. نو اصل کې دا مونږ ته دومره خبره کوي چې د ایکس او وای هرو نقطو لپاره یا هر ډیټا پوینټ لپاره مونږ باید څه شی لاس راوړو؟ زی سکور لاس راوړو. دې ته مونږ زی سکور وایو چې داسې ښودل کیږي زیډ لاندې ورسره ایکس لیکو او ایکس نه لاندې آی لیکو. او همدارنګه دلته هم زیډ وای او دلته لاندې ورسره آی. نو دا د ایکس زی سکور شو، دا د وای زی سکور شو. دا دواړه زی سکورونه دي. معنا دا چې د هر ډیټا پوینټ لپاره د دې له اوسط څخه د دې توپیر پیدا کړه او د دې په معیاري انحراف باندې وویشه. عیني کار د وای لپاره هم تر سره کیږي، هرې نقطې لپاره په ایکس کې او په وای کې. په لنډ عبارت کې وایو دا موږ ته دا راښيي چې په ایکس او وای کې هر یو ډیټا پوینټ د خپل اوسط څخه څو معیاري انحرافونو په اندازه باندې لري پروت دی. نو په عملی نړۍ کې بیا موږ سره دومره کوچني نمونې نه وي چې څلور ډیټا پوینټونه پکې وي. حتی د څلور محاسبه کول هم ډېر سخت دی. دې لپاره عموما د کمپیوټر پروګرامونه کارول کېږي، خو دلته موږ د څلور لپاره دا محاسبه کوو تر څو پوه شو چې اصلا دلته د تر شا څه روان دي. نو راځو دلته لیکو چې په دې حالت کې موږ سره آر یا د پیوستون ضریب مساوي کېږي یو پر ان څلور جوړې موږ سره لرو. نو ان منفي یو به 3 شي ضرب دی د دواړو زی سکورونو د ضرب حاصلونو مجموعې. دلته ورته لیکو د اولې جوړې ته راځو. دلته موږ سره ایکس کې یو دی، نو لیکو چې یو منفي د دې اوسط 2 دی تقسیم پر څو باندې؟ د دې معیاري انحراف 0.160 او دا ضرب دی راځو د وای قیمت یو دی، دلته یو منفي مین 3 دی تقسیم پر معیاري انحراف 2.160 دا سره ضربو. همدارنګه دوهمې جوړې ته راځو. دلته به جمع داسې عمودي جمع به وکړو. دلته راځو لیکو چې 2 منفي 2 تقسیم پر څو معیاري انحراف 0.816 دا ضرب دی وای قیمت 2 دی. دا مونږ ولیکو. اوس به دا ولیکو 2 منفي 3 تقسیم پر 2.160 دا دوړه ضرب شو. همدارنګه راځو جمع درېمې جوړې ته یو ځل بیا 2 منفي 2 دا تقسیم پر 100 0.816 ضرب دی
ضرب دی دلته 3 دی 3 منفي 3 تقسیم پر 2.160 او پای کې جمع لیکو 3 منفي 2 تقسیم پر 0.816 او ضرب دی دا بلک سم ولیکو شپږ ضرب دی شپږ منفي 3 تقسیم پر 2.160 سره. نو مخکې له دې چې اوس دلته حساب ماشین راواخلو راځو ګورو چې څه شی پکې ساده کیدی شي. دلته 2 نه چې 2 لاړ شي صفر کیږي دا چې صفر شو دا هم ځان سره ضربوي صفر کوي دا ټول صفر شو. دلته هم عیني خبره تکراریږي دا چې صفر شو دا ټول صفر کیږي. دلته راځو دا کیږي منفي 1 او دا کیږي منفي 2 نو منفي 1 په منفي 2 کې دا کیږي منفي 2 دا چې سره ضرب کې نو لیکو چې r مساوي شو 1/3 ضرب دی دلته لیکو 2 تقسیم پر دا چې له دې سره ضرب شي لیکو 0.816 ضرب دی 2.160 ښه او جمع دلته راځو دلته کیږي 1 او دلته کیږي 3 دا بشي 3 پر عیني مخرج دی دلته 0.816 ضرب دی 2.160 دا چې دواړه سره جمع کوو دلته 2 پر عین مخرج دلته 3 پر عین مخرج نو صورتونه به جمع کوو مخرجونه یو مخرج دا بشي 15 پر عین هم دا مخرج نو را بشو دلته به ولیکو د دې 2 پر ځای شي لیکو د دې 2 پر ځای لیکو 15 لیکو دلته 15 پر 0.8 دا دلته 3 دلته 1 15 پر 0.816 ضرب 2.160 سره. اوس به راشو حساب ماشین به دې دپاره راواخلو. حساب ماشین دپاره راځو لیکو چې 1/3 ضرب دی 15 تقسیم پر قوس به شروع شي 0.816 ضرب دی 2.160 قوس بند دا به مساوي شي دا شو 0.945 دریو خانو ته به یې رالنډ کو دا به شي 0.946 سره نو لیکو چې r تقریبا مساوي شو 0.946 سره. دا اوس مونږ ته څه ښیي د پیوستون ضریب مونږ ته دا راښیي چې یو مستقیم څومره ښه توګه باندې د x او y متحولینو ترمنځ اړیکه مونږ ته راښودلی شي. r به د تل لپاره له منفي 1 څخه لوی او مساوي او له 1 څخه کوچنی او مساوي وي. که چیرې r مثبت 1 معنا دا چې مستقیم خط په مثبت میلان سره په ډېر ښه توګه د دې ترمنځ اړیکه ښیي. که چیرې r منفي 1 معنا دا چې مستقیم خط په منفي میلان سره د دوی ترمنځ اړیکه ډېر په مناسب ډول سره ښیي. که چیرې r د دوی ترمنځ یو قیمت واخلي 1 او منفي 1 ترمنځ معنا دا چې دوی ترمنځ اړیکه ښیي خو ډېر په صحیح توګه یا په کامله توګه نشي ښودلی. که چیرې r مساوي 0 معنا دا چې مستقیم خط د دواړو متحولینو ترمنځ اړیکه نشي ښودلی. دلته زموږ په حالت کې ګورو چې د r قیمت 1 ته نږدې دی معنا دا چې زموږ دلته چې کوم مستقیم تیریږي هغه به 1 ته ډېر نږدې وي معنا ډېر په اسانۍ سره او ډېر په ښه توګه کولی شي چې د دې ترمنځ اړیکه څنګه کې وښیي. نو را به شو له دې نه به یو مستقیم خط مونږ تیر کو او داسې ښکاري چې زموږ دغه د خطي موډل چې دی دا له دې اوسطونو څخه تیریږي تل دپاره د دواړو ایکس او وای د اوسطونو څخه تیریږي. په دې لپاره کې موږ به وړاندې خبره وکړو. نو دلته راځو موږ اوس ګورو چې د دې څخه یو خط تیروو داسې یو مستقیم خط تیریږي چې یو مناسب خط موږ ته ښکاري دلته نو دا زموږ خط شو دلته. نو موږ ولیدل چې له دې څخه موږ یو مستقیم خط تیرولی شو کوم چې ډېر په ښه توګه موږ ته دا د دې ترمنځ اړیکه راښیي. که څه هم دا ډېره دقیقه نه ده یعنې 100% دقیق نه ده. که چیرې دا له ټولو نقطو څخه تېره شوې وي نو بیا به د دې r مساوي له 1 سره دا چې دلته موږ سره قیمت له 1 څخه څه ناڅه کوچنی دی نو معنا دا چې ځینې نقطې به له دې څخه لرې لرې پرتې وي ډېرې کمې فاصله کې. اوس راځو موږ د دې په علمي اړخ باندې خبره کوو. دلته په زی سکور کې څه شی روان دي موږ څنګه یعنې په څه ډول موږ ته د زی سکورونو ضرب حاصل موږ دې نتیجې ته رسوي چېرته چې موږ مخکې خبره وکړه چې که چیرې r یو وي نو معنا ده چې قوي مثبته اړیکه ده دوی ترمنځ او که چیرې r منفي وي معنا چې دوی ترمنځ منفي قوي منفي اړیکه ده.
دې کار لپاره موږ راځو د دې اوسطونه هم دلته رسمو. دا موږ سره د اکس اوسط دی 2 راځو دلته رسمو ده، او همدارنګه دلته موږ سره د وای اوسط دی 3 دی راځو دا یو دلته رسمو. همدارنګه موږ کولی شو چې د دې معیاري انحرافونه هم رسم کو. د اکس لپاره راځو معیاري انحراف چې رسمو نو څو دی 0.81 دی. دې ځای کې راځي دا به د دې یو معیاري انحراف وي. را به شو دا په خطکش سره رسم کو. دا د دې معیاري انحراف شو، دا یې له اوسط څخه ښکته او یو معیاري انحراف د اوسط څخه پورته. دې ځای کې به ورته رسم کو داسې. دا د دې یو معیاري انحراف شو. همدارنګه راځو وای لپاره د دې معیاري انحراف 2.10 دی. را به شو دا به هم په خطکش باندې رسم کو. نو تقریبا دې ځای کې راځي 2.10 دا یو دا 2 او 1.0.8 نور ورسره شو. نو دا د دې یو معیاري انحراف له اوسط څخه پورته او همدارنګه یو معیاري انحراف به له اوسط څخه ښکته رسم کو. 2.1 دې ځای کې راځي. دا د دې معیاري انحراف شو. اوس راځو موږ د اولې جوړې لپاره چې دا نقطه ګوري چې دلته څه چلو شو. دلته موږ دا پوښتنه کړې وه چې دا څو معیاري انحراف له اوسط څخه لاندې پروت دی، او دلته موږ ولیدل چې دا -1/0.1 دی، کوم چې دغه حساب څخه دغه خبره رامنځته کیږي. همدارنګه له وای اوسط څخه د دې واټن څومره و دې ځنه څو معیاري انحراف و. دا موږ دلته ولیدل چې -2.1 له دې څخه دا جوړیږي. خو اوس دلته تاسو پام وکړئ چې د دواړه څه شی دي، زی سکورونه چې دي د دواړه منفي دي. نو چې سره ضربېږي بیرته د دې ځواب مثبت په لاس راځي. یعنې دا معنی چې دا موږ سره مرسته کوي تر څو آر ډیر شي او یو خواته ورنږدې شي. یعنې که چیرې دواړه زی سکورونه منفي وي، یعنې دواړه متحولونه منفي زی سکور ولري، نو معنی ده چې دواړو ترمنځ مثبته اړیکه ده. په دې معنی چې که چیرې یو له اوسط څخه ښکته وي، دوهم به هم په ورته ډول له اوسط څخه ښکته وي. راځو دوهمې جوړې ته. دا یوه نقطه ګورو چې دلته څه چل شوی و. دلته موږ ولیدل چې دا چې د اکس متحول یې مستقیما په اوسط باندې پروت و، د کوم په وجه چې دا خپله صفر شو، معنی دا ټول حد ورسره صفر شو. یعنې دلته د اکس زی سکور هغه ټول هغه مساوي صفرونه، دا ټول حد یې ځان سره صفر کړی دی. چې د دې په پایله کې کیدای شي چې د آر قیمت له یو څخه څنګه شي کم شي. دا ولې کمیږي؟ سره له دې چې دا منفي نه دی، ځکه کمیږي چې خپله دا صفر شو. معنی دا چې په دې د جمع په حاصل کې هیڅ شی د دې په نتیجه کې زیات نشو. خو دا چې دا خپله جوړه په دې کې شامله ده، نو د ان قیمت ورسره یو پورته لاړ، نو موږ نسبتا یو لوی عدد باندې دا وویشلو، د کوم په وجه چې د آر قیمت یو څه اندازه کوچنی کیږي. همدارنګه که چیرې یو بله نقطه موږ ولرو چې مثلا دې ځای کې وي، هغه چې اکس یې څنګه وي منفي وي او وای مثبت وي، نو په دې حالت کې هم د دوی دواړو زی سکورونه یو مثبت راځي یو منفي. چې کله ضرب شي نو حاصل یې منفي راځي، نو معنی دا چې د آر قیمت منفي کیږي، یعنی نور هم کوچنی کیږي. په ورته ډول که چیرې بله نقطه ولرو چې دې ځای کې وي د دې اکس مثبت وي، یعنی د مین څخه پورته وي، او وای له مین څخه ښکته یعنی منفي وي، نو په دې حالت کې هم قیمت د ضرب حاصل د دواړو زی سکورونو هغه منفي راتلو، په نتیجه کې د آر قیمت ورسره کوچنی کیږي.